बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कोम तاسو به روغ جوړ خوشاله استئ او تاسو به ګورئ A to Z الکترونیکس یوټیوب چینل یو ځل بیا تاسو لپاره من ډیره زبردست ویډیو راوړله. ګوره دا بلاک چې کوم دی دا موږ جوړو د دې کوایل چې کوم دی هغه موږ جوړو چې د دې څومره ناب دی او په کومه فارمولې سره دا جوړیږي د ټوټل فارموله به زه تاسو ته ښیم. خو راځئ ویډیو زموږ سره د اخره پورې ضرور وګورئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوه نو زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې دررسي. ګوره دې کې چې کوم تار دی دا 8 نمبر سلور تار دی. د دې ګوره موږ مکمل ریګولیټر مکمل فارموله 37 کیلو بلاک دی او 3 ضرب 5 دا بلاک چې کوم سایز دی د دې نه بیا 15 راغلی. ګوره بیا موږ دا کلکولیشن د دې کړی دی 8 تقسیم کړی دی په 15 باندې. د کرنټ اولټ چې کوم دی 0.533 د دې د یو اولټ حساب راوتی. صحیح ده. بیا ګوره دا موږ دلته دغه کړی دی های اولټیج 0.533 ضرب کړی دی د 280 سره نو تقریبا ټوټل 149 چکر راغلی دي. بیا ته موږ د 50 اولټیج دپاره چکرې رابیلې کړي دي. ګوره د 50 اولټیج دپاره 26 چکرې دي. صحیح ده. پهله به 26 چکرې ورکوي او بیا چې کوم دي بیا هغه نورې به په 10 باندې تقسیم کوي. نو چې په 10 تقسیم کړي تقریبا 12.6 اولټ لکه 12 چکرې چې کوم دي دې له به بیا ورکوئ. دا اکثر داسې لکه اوس مثال طور دا 8 نمبر تار او 37 کیلو بلاک لکه اوس 16000 کې خو تقریبا 27-28 کیلو استعمالیږي، په 20000 کې 30-32 کیلو استعمالیږي. خو دې باندې اصل کې اکثر ویل ماشین په تاسو چلوئ یا ترکاڼۍ دا کم ماشینان چې دي دا پې چلوئ د غټ لوډ دپاره بالکل هیوي شیز دی. په دې فارمولې سره تاسو جوړولی شئ. د دې به انشاءالله زه تاسو ته ټوله د جوړولو طریقه هم ښیم چې په کومه طریقې سره جوړیږي. ګوره پهله به دې له ګوره 26 چکرې ورکوئ، بیا به ترې په 12 کې لوک وباسئ، په 12 کې به یو پوینټ وباسئ د 1 نه والا د 11 پورې. صحیح ده. په دې طریقې سره ګوره دا تاسو جوړولی شئ. ډېره کامیابه فارموله ده او بل بالکل دا فارموله چې کوم ده دا ما کلکولیشن کړې ده. د کوم چې بلاک دی په دې سایز باندې دا فارموله تاسو ایستلی شئ. ډېره ایزي او اسانه طریقه ده. ګوره دې له موږ پرمه جوړه کړله. دا پرمه چې کوم ده لرګي نه جوړه کړله. دې ته به راشئ نه د په دې طریقې سره به دې نه به تاسو ناپ اخیستی په دې به پرمه به جوړه کوئ. نه خو پرمه به وګورئ چې یاره بالکل نه ډېره بیخي کچه فکس ناپ به هم نه لږ معمولي شان به ناپ ستاسو غټي ځکه چې بیا کویل پورکوزېدو کې مسله کوي اکثر شارټ کېږي که نه نو دې ته به ډېر خیال کوئ. بل داسې به د پرمې ناپ هم حالی چې داسې زموږ ناپ د پرمې څومره دی که نه نو 3 ضرب 5 بیا داسې هم دا 5 انچ دی. صحیح ده. په دې دا ګوره موږ په ماشین کې فټ کړو او اوس په دې باندې موږ کوایل شروع کوو. خو بیا ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي نو د هغې باوجود زه تاسو ته صرف دومره ښیم. تاسو دا زموږ ماشین دی. په دې ماشین دغه یو ماشین به تاسو خپل جوړ کړئ په هغې طریقې سره دا تاسو راته وهلی شئ. صحیح ده. پهله 26 چکرې دي او بیا په 12 کې یو لوک دی او تار نمبر چې دی 8 نمبر سلور تار کاټن ویر. صحیح ده. نو ګورئ نه په دې طریقې سره خو بل کوشش به دا کوئ چې تاسو کوایل چې کوم دی نو دا بالکل یو پوینټ چې کله کوئ دا بالکل صحیح پریس کوئ چې دا کوایل چې دی هغه ډېر غټ را نه شي. صحیح ده. ګوره دا زموږ سره کوایل چې کوم دی هغه پوره شو. بیا به دا راکولاو کوئ او کوشش به کوئ چې تاسو اکثر پرمت دی نه وباسئ نو دا اکثر کوایل نه راونوځي. په صحیح طریقې سره به یې وباسئ او بیا به یې وتړئ. اوس دا موږ ګورو دا موږ وزن کوو چې دې کې څومره سلور راغلی. صحیح ده. دا اوس وزن کوو ستاسو د مخې زیرو شي که نه ښه. ګوره دلته راشي اوس موږ وزن کوو. د ټوټل وزن څومره دی 3 کیلو 705 ګرام. صحیح ده. 3 کیلو 705 که تاسو جوړوئ 3 کیلو 800 ګرام ودرلی څه پته لګي ستاسو پرمه غټه شي یا هغې کې نو دغه باوجود بیا به ګوره دې نه به په صحیح طریقې سره به دې نه کاغذ تاو کړئ چې ښه ډبل. صحیح ده. په دې طریقې سره به دې کاغذ تاو کړئ او بیا به ورپېټ کوئ. نوره بیا ډېره ایزي اسانه طریقه ده خو زموږ مقصد همدا دی چې تاسو ته دې کم فارموله چې ده هغه تاسو ته موږ در وښیو چې دې کومه فارموله باندې جوړېږي. صحیح ده. په دې طریقې سره بل دې سره به غټ احتیاط وکړئ چې دا کم کراس شارټ لاندې چې کوم کاغذ لګي سیټه دې سره به غټ احتیاط وکړئ. صحیح ده. ډېره ایزي او اسانه طریقه ده. انشاءالله که تاسو بیا کالکولیشن د ریګولیټر د کوایل چې کوم کالکولیشن کېږي تفصیلي ویډیو نو که دغه هغه به لا بیا هم راوړم نیکسټ ویډیو کې. خو په دې طریقې سره دا تاسو جوړولی شئ. 28 کیلو بلاک دپاره هم فارموله راوځي. 23 کیلو چې څومره بلاک هم د هغې ناپ اخلئ او په هغه طریقې سره د دې فارموله راوځي.
ګوره دا موږ ورفټ کړو. دې نه بیا دا پلای چې کوم دن دا به راوالي دا به سیټ یو سیټ او بل سیټ ته ورکړئ چې ستاسو کوایل څومره مضبوطیت راشي نو دومره به دا بیا خاموش شي. صحیح ده. اواز چې کوم دی هغه کوایل چې کله لوځي نو هغه بیا ډېر زیات اواز هم کوي او امپیر هم اخلي. صحیح ده. دې کوم پترې چې کوم دی نو دا په صحیح طریقې سره ورفټ کړئ. دا زموږ سره د یو سایډ پترې پوره شو. بیا بیا بل کوم سایډونو ته چې کوم پترې دي دا چې پې تاسو کله هم راړوئ ګوره په دې به دې منځ کې چې دا کوم ګیپ پاتې شوی دی دې ته به دا راښکته کوئ. صحیح ده. یعنې ګوره په دې طریقې سره ګوره دا کوم ګیپ چې ښکاري که نه دغه ګیپ ته به دا پیس راکوزېږي. صحیح ده. بیا دا زموږ سره پوره شوي دي. ګوره دا لاندې چې کوم دي دا هغه سیټه چې کوم دي ګوره دا موږ په لاین دا ایستري ګوره یعنې دا اخوا چې کوم دي ګوره 1 2 3 4 5 6 داسې کړي دي او بیا په دې سیټه شروع شوي دي 7 8 9 10 11 په دې طریقې سره موږ په لاین لوک راویستلی نو دې ته بلکل لیکلو ته هم ضرورت نشته دی. نو انشاءالله ملګرو دا یو وړه شانته ویډیو ما چې تاسو سره ضرور شیر کړم او انشاءالله که تاسو زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زمونږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې رسي. راتلونکي ویډیو پورې م فالو الله سپارم د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.